السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا واوره سوې ده. دا بعضې خلک دا د واورې څخه ناوکۍ جوړه کړي یا داسې د یو بل حیوان شکل ځینې جوړ کړي، بیا دا تصویران اخلي پر فیسبوک پر دې شیانو باندې ورکوي. دا د شریعت نظره څخه څنګه دی؟ محترمه دا حالات مې ولیدل د موټرانو پر دا بانټ باندې بیا هغه د سپي شکل یا داسې یو بل د حیوان شکل صورت مې جوړ کړی و. نو خو یخ دی او واوره ژر نه ویلیږي. فیسبوک په دې شان خو لا نه استعمالومه نو نه دي مې لیدلي، دغسې مې ولیدل. الله جل جلاله دې رحم وکړي. محترمینو پخوا چې به واوره وسوه خلکو به د واورې څخه داسې ګردی شی جوړ کړي پنډ، دا د واورې خر دی، نور بې نه غوږونه درلود شی بې لا نه درلود، دغسې یو ګردی شی به و دغه واوره بې ګیلوله. اوس خو دا د انسانانو دا د بتپرستۍ سره دومره مینه پیدا سوله چې حتی د واورې څخه مجسمې جوړوي. ډېر خلک په موټرانو کې مجسمې د سپي و د نورو شیانو مجسمې پرتې وي، په کورو کې پرتې وي. دا هغه ټول د یهودو د نسوارو عادات دي. زموږ کورو ته راننوتل، زموږ جامعې ته راننوتل. دا خو یو دا ګناه سوله چې کبیره ګناه سوه. ګوره کبیره ګناه غټه ګناه سوه، لکه غلا، زنا، دا ټول کبیره ګناهونه دي سره. نو یو وار خو د واورې څخه داسې ناوکۍ شکل جوړ کړي، د حیوان شکل یې جوړ کړي، بیا نو تصویران ځینې واخلي، بیا پر فیسبوک باندې نشر کړي، ښه ځان د الله په قهر و په لعنت باندې ککړ کړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه روایت دی. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه وایي رسول الله صلی الله مبارک راننوتی، زما په کور کې پردې وې، پاکې تصویران وه. فتلون وجهه، د رسول الله صلی مخ داسې تغییر وکړي، او بیا رسول الله صلی مبارک دا پردو ته وکتل. بیا رسول الله صلی مبارک وویل إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله تعالى. په ورځ د قیامت هغه سخت د عذابو چې په عذابو کې ډېر په تکلیف وي هغه خلک دي چې په دنیا کې د الله جل جلاله په خلقیت کې، یعنی چې الله کوم مخلوق پیدا کړی دی په هغه کې د الله سره مشابهت پیدا کړي. دغه انسان جوړول، حیوان جوړول، دا د الله جل جلاله کار دی، هغه خالق دی، هغه یې پیدا کوي. دا چې تا هغه ډول د ناوکۍ جوړه کړې، دا د الله جل جلاله سره په دا جوړولو کې ځان مشابه کړي، نو دا ګناه کبیره ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم خبر روایت جابر رضی الله عنه مبارک روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک منع کړی ده چې تصویران په کورو کې مه پرېږدي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده د جوړولو څخه د تصویرانو. او دغه رنګه بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي سخت عذابو به په ورځ قیامت هغه څوک وي چې تصویران جوړوي. الله جل جلاله به یې ژوند ورکړي، دی خو ژوند نسي ورکولی، نو په دوزخ کې به وي. نو له بده مرغه دا شیطان هر څه په موږ وکول. ګوره دا واورې څخه نور شیان هم جوړېږي. موټر ځینې جوړ که، د واورې څخه درخته جوړه که. ته زیروحه شی ولې ځینې جوړه، زیروحه شی ولې جوړه. محترمینو د خدای په لحاظ باندې بس دي ګناهونه نور هم ډېر لرو. دغه عظیمه ګناه د ځان دپاره پر ځان مه باروئ. یو وار مجسمې جوړې کړي، بیا یې فیسبوک ته پورته کړي. د دغو انسانانو دپاره چې فیسبوک دا تصویران اخلي، بس دغه یوه ګناه بس ده، که بله ګناه ونه کړي هم بس دوزخ ته به روان وي. ځکه دا ګناه چې دی ژوندی تر هغه وخت پورې به دغه تصویران په انټرنیټ کې وي، د ده به غاړې ورباندې بندي. حدیث رقم 5491 صفحه 130 پر کتاب اللباس و زینه، جلد نمبر 10 تکمله د فتح الملحم. نو محترمینو
په عظیم مصیبت باندې مسلمانان مبتلا شول، ډېر په عظیم مصیبت باندې مبتلا شول. دا خلک وینم دا واوره سوې ده هلته زما د مسجد د مدرسې خواته دا ښځې ونه راوتلي وو ابروزور له دا مسجد پر مدرسه ګرځېدل چې تاوان یې ورته رسېدل نوي ځایونه دي. دا خلکو په تصویرانه اخیستو بل کار یې نه و له تصویرانو څخه سوا. دا خو یو ګناه ده، دا چې دومره معمول سو اوس خلک بد نه بولي دا بیا بل جرم دی. دا به ځای باندې مې زړه درد وکړي چې دا ګناه یې نه بولي، که ګناه بللی بیا به دغونه په عامه دا کار نه کولی. والسلام علیکم ورحمة الله.